که چاته سخت مسله را پیښه شي او هغه مسله حل کول غواړي صرف د جمعې په ورځ دی دا عمل وکړي تمام مسایل به ختم شي. صح حاجت را پیښ شو دغه وظیفه دې وکړي انشاءالله چې الله به هغه صح حاجت خو پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو که چاته څه قسم له حاجت را پیښ شوي وي او د دې خبرې خواهشمند دي چې زما د حاجت دې زر تر زره پوره شي، خو که چېرته کې دغه حاجت هغه د رشتې والی یعنې د چا رشتې نه کېږي د هغوی رشتې بندې وي، نو د رشتې د بندش ختمولو دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ، ډېر ښه کافي اثر لري. او که د چا روزي لنډه تنګي یعنی روزي پراخه نه وي نو که دغه وظیفه وکړي یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه وکړي نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت به رب العالمین روزي هم پراخه کړي. او که د چا کاروبار او روزګار نه وي که هغوی دغه وظیفه هم په دغه طریقې سره وکړي چې کومه طریقه درته اوس ښیم نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به د هغوی هغه روزګار خو روان شي. یا چاته مخې ته مشکلات ډېر زیات دي نو که چېرته کې مشکلات تاسو ته ډېر زیات راشي نو د هغه سختو مشکلاتو د حل کولو دپاره دا وظیفه ښه کافي اثر لري. لکه ډېر کسان د دې دپاره راشي وي زما زوی په بار ملک کې دی یا مې ورور په بار ملک کې دی یا زما پلار په بار چې کوم دی دغه کې ملک کې دی او هغه چې کومه تنخوا ده هغه تنخوا بنده شوې ده، څه داسې خاص وظیفه راکړې چې د هغوی دا تنخوا ازاده شي او دا کس په هغوی باندې مهربانه شي. د هغه وروڼو او خویندو دپاره هم دا وظیفه ښه زبردسته وظیفه ده. ان تر دې زه به تاسو تر څو پورې کوم وضاحت خو چې هر قسم مشکل درته راغلو او د سخت مشکل په وخت کې دا وظیفه وکړي الله به د هغه مشکلات آسانوي. او که یو صح حاجت درته راپېښ شو دغه صح حاجت په وخت کې دا وظیفه وکړي نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت به رب العالمین هغه تمام حاجتونه د ستاسو پوره کړي. راځئ د وظیفې طرف ته د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. تاسو به د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه کوئ او د جمعې په ورځ باندې چې کله د مازدیګر لمونځ وکړې نو بیا چې په کم ځای باندې د لمونځ کړی دی په همغه ځای باندې به ناست یې ښځې راښځې به نه بلکې د هغه ځای نه به بل ځای ته نه ځې. مقصد دا چې په کم ځای لمونځ وکړه بس تاسو چې کوم دی همغلته کښېنئ او چا سره به خبرې اترې نه کوې په دغه دوران کې. او بیا چې کله دا وظیفه شروع کړې نو اول 11 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایه او بیا دا وظیفه شروع کا یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم. دا وظیفه دغه رنګه شروع کا او تر د ماښام د بانګونو پورې مسلسل وایه مسلسل. او بیا چې کله د ماښام بانګونو ته لږ وخت پاتې شي یا د ماښام بانګونه ویل شي او کله د ماښام اذانونه وشي نو د هغې نه پس دعا وغواړه د خپل حاجت دپاره انشاء الله چې په ډېر لږ وخت کې به د حاجت پوره شي. او که مشکل درته راپېښ شوي نو په ډېر لږ وخت کې به د مشکل هم حل شي. که چېرته کې د چا مشکل حل نشو نو بیا په دویمه جمعې باندې دا عمل وکړي انشاء الله چې په 2 جمعو کې به دننه د ده چې کم حاجت یې هغه به الله جل جلاله پوره کړي. او که 2 جمعو کې هم پوره نه شو نو انشاء الله چې داسې مبارک نومونه دي چې 3 جمعو کې به رب العالمین انشاء الله چې خامخا خو هم پوره کړي. خو په دې باندې کامله بروسه او کامل یقین ضروري دی چې چې څومره د ستا په الله جل شانه باندې یقین مضبوط او زیات وي نو هغه نه زیات دا اثر کوي. که د چا عقیده مضبوطه وي او د قرآن حدیث مطابق عقیده وي
یعنی په دې باندې کلکه عقیده چې الله جل شانه زما دا کار کوي، دغه رنګې کلکه عقیده وي، نو انشاء الله چې په یو ورځ کې دننه رب العالمین د دې انسان تمام مشکلات ختموي او تمام حاجتونه پوره کوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه د هر کس نه پیدا غشتی شي. یو ځل درته بیا هم زمونږ هغه ورونه چې هغوی موبایل چې کوم دی د هغوی چې کوم دی استعمال نه کوي، هغوی د دې وظایفو نه خبر نه وي او دا وظایف موږ د خلکو د سهولیاتو دپاره راوستي دي. نو تاسو هم دا وظایف تاسو د دین هم پیدا غشتی شي او هغه نور ورونو ته هم تاسو رسولی شئ د ثواب په نیت باندې. جزاک الله خیرا.